سلامونه مینه او درنښت مې ومنئ په دې هیله چې ټول به خوښه او خوشحاله یاست انشاءالله د سیسنۍ مکملې برنامې ته ښه راغلاست. تاسو فی الحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسو د ویلنس پارټون باندې خبرې کړې وې. نن د ویلنس په پارټون باندې غږیږو چې څه لولو. ښه په ویلن باندې موږ تېر درس کې غږېدلي وو، همداراز د هغې اړوند موضوعاتو باندې مو خبرې کړې وې چې ټرنک پورټ چې دی، البته ټرنک پورټ مو راتلونکي لیکچر ته پرېښه، همدارنګه اکسس پورټ چې دی څنګه کولی شو چې ویلن کنفیګر کړو، او همداراز د هغې اړوند یو ډیاګرام مې تاسو ته ښودلی و. صحیح ده. نو هماغه ډیاګرام مې دلته اوس تاسو ته په پکیټ ټریسر کې راخیستی دی، او هماغه ډیاګرام ریلیټډ کار تاسو ته اوس دې پکیټ ټریسر کې زه کړم چې څنګه کولی شو یو سویچ باندې څه شی وکړو، ویلن کنفیګر کړو، څنګه سویچ په څو مختلفو خیالي برخو باندې وویشو، همداراز انټر ویلن راوټینګ مربوط مو هم یو څه کار کړی په دې خاطر باندې چې ستاسو په ویلن باندې څنګه شي ذهن خلاص شي. دا چې انټر ویلن راوټینګ څه شی دی په هغې هکله تاسو ته په راتلونکي لیکچر کې غږېدلی یم، خو یو یادوري اړینه بولم. په دلته په ځینې ځایونو کې سبنیټینګ شوی دی، د هغې په هکله تاسې مه وارخطا کېږئ، انشاءالله هغه به په راتلونکي کې ولولو. خو هدف دا دی چې تاسې د دې ویلنس په کنسپټ باندې ذهن څنګه شي کلیر شي یا خلاص شي. ښه، لومړی هدف دا دی چې موږ باید دغې اړونده پیسز چې موږ سره دي په ویلن 10 کې دی، ویلن 20 کې دی، ویلن 30 کې دی، صحیح ده. دې ته موږ باید اړوند آی پی ادرس څنګه کړو، اساین کړو. نو راځو آی پی ادرس لومړی پی سی 1 لزو او هغې ته اړوند آی پی ادرس اساین کوو. نو آی پی ادرس ورته زه اساین کوم چې 10.0.0.1 او دلته زه سبنیټ ماسک دا ورته نه ورکوم، صحیح ده. زه ورته 255.255.192 ځکه په دې کې دلته وګورئ 2 بیټه سبنیټینګ شوی دی، نو دلته 192 راځي. نو په دې هکله انشاءالله مه ورخطا کېږئ، په راتلونکي لیکچرو کې مې په دې هکله تاسو ته ښه غږېدلی یم انشاءالله. او بل چې دی ګیټ وی اوس ورکوو د دې لپاره چې د دې د راوټر سره اړیکه برابره شي. صحیح ده. اړوند راوټر کې بیا هم دغه ګیټ وی موږ کنفیګر کوو. صحیح ده. نو 10.0.0.2 دا د دې مربوطه ګیټ وی شوه. او اوس همدارنګه راځو په همدغه کنفیګریشن په پی سی 2 کې هم ترسره کوو. صحیح ده. نو 10.0.0.0.2 او د دې اړونده سبنیټ ماسک چې دی هغه 255.255.192 او همداراز ګیټ وی به سیم اوسي ځکه دواړه د یو راوټر سره اړیکه لري د انټر ویلن راوټینګ لپاره. صحیح ده. نو د دې به څو ګیټ وی وټاکو 2.8. اوس راځو د ویلن 20 یا ایچ آر ډپارټمنټ پی سیز ته هم آی پی ادرسز اساین کوو چې څنګه کولی شو دې ته آی پی ادرس. نو زه به په دغې لومړي کمپیوټر یا لومړي پی سی باندې کلیک وکړم او آی پی کنفیګریشن له به راشم او دلته به زه ورته سټیټیکلی آی پی څنګه کړم اساین کړم 10.0.0.15 او لاندې به کلیک وکړو. دلته به موږ ورته سبنیټ ماسک ورکړو 255.255 او ډاټ 192. صحیح ده. او زه به لاندې دلته څه شی ورکړم، د دې اړونده ګیټ وی به ورکړم کوم چې د دغې لین ویلن دپاره موږ مربوطه ګیټ وی په راوټر کې څنګه کوو چې هغه ګیټ وی موږ ته ورته ورکوو 10.0.0.128. په ځینې موضوعاتو کې مه کنفیوز کېږئ ځکه هغه موږ بیا په راتلونکي لیکچرو کې لولو. لږ اوس دلته موږ سبنیټینګ ځینې موضوعات لولو، همدارنګه انټر ویلن راوټینګ. صحیح ده. ښه، چې دا مو کنفیګر کوو. اوس راځو د بل پی سیز لا کوم چې آی پی ادرس 160 دی. صحیح ده. 10.0.0.160 او همدارنګه د دې اړونده آی پی ادرس موږ دې ته اساین کوو 255.255. څه شی 192 او همدارنګه د دې اړونده ګیټ وی چې دی 126 فکر کوم. ښه، اوس چې مو دا هم کنفیګر کړو راځو د سیلز ډپارټمنټ پی سیز له د هغې ته اړونده آی پی ادرسز اساین. نو زه به لومړی په دې پی سی باندې کلیک وکړم او را به شم آی پی کنفیګریشن له دلته به زه دغې اړونده آی پی ادرس څنګه کړم اساین کړم 10.0.0.129 او دلته به انټر بټن پریس کړم او لاندې به راشم سبنیټ ماسک په دې اړونده سبنیټ ماسک به څنګه کړم اساین کړم. دلته هم 2 بیټه سبنیټینګ شوی دی، نو ځکه زه 192 لیکم په پای کې او دې خوا څه لیکم 255. صحیح ده.
او همدارنګه د دې لپاره به اړوند د ډیفالټ ګیټوی څه وکړم 10.0.0.90 او همدارنګه را به شم په دې بل پی سي باندې به هم کلیک وکړم او را به شم 10.0.0. هلته د 110 به شي هغه 109 شو. ښه دلته به هم زه د دې اړونده سبنیټ ماسک ورکړم .192 او همدارز په ډیفالټ ګیټوی کې به 10.0.0.190. ښه په بل سټپ کې اوس راځو د دغې سویچ سره چې دغه راوټر کانیکټ دی صحیح ده د دې اړونده دې ته انټرفیس څنګه کوو اساین کوو. نو زه به د کاپر سټیټ کیبل باندې کلیک وکړم او دلته چې راغلم دا در سره په ذهن کې ونیسئ دا چې دی د ګیګا ایترنیټ 0/1 او همدارس دی خوا له ګیګا ایترنیټ 0/0 دغه ګیګا ایترنیټ 0/1 چې د ګیګا ایترنیټ 0/0 سره کنیکټ دی دا موږ د ویلنټین یا انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره څنګه کو د دې اړوند د انټرفیس لاین شوی صحیح ده د دې اړوند پورټ مو ته څنګه معلوم کړو. ښه اوس راځو د دې بل دغه ایچ آر ډپارټمنټ لپاره هم اړوند پورټ معلومو صحیح ده انټرفیسز ګیګا ایترنیټ 0/2 او همدارنګه بیا دلته موږ څنګه کوو له ګیګا ایترنیټ 0/1 سره صحیح ده د دې لپاره څه شی شو ګیګا ایترنیټ 0/2 او همدارنګه د دې خوا سیلز ډپارټمنټ لپاره موږ اوس دلته موږ سره البته ګیګ پورټ نشته نو فاس ایترنیټ 0/7 او دلته بیا ګیګا ایترنیټ 0/2 سره کنیکټ کړو. نو دا د دې سره مو هم لاینز کنیکټ کړو صحیح ده. اوس راځو په دریم سټپ کې په دې باندې چې کوو اړونده ګیټوی کنفیګر کوو صحیح ده د دغه اړونده انټرفیسز په تر باندې د دې لپاره ګیګا ایترنیټ 0/1 او همدارنګه د دې نور لپاره مخکې مې تاسو یادونه وکړه صحیح ده. نو زه په راوټر باندې کلیک وکړم او را به شم سیلای له الریډي زه په سیلای کې صحیح ده کله چې زه دلته راغلم نو زه به انیبل او کنفیګر ټرمینل صحیح ده ګلوبل کنفیګریشن موډ له به لاړ شم زه به اوس اړونده انټرفیس ته داخل شم چې دا انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 ګوره 0/0 د دې طرف دغه لپاره دی صحیح ده په دې د راوټر په پورټ کې کوم انټرفیس چې دی د ویلنسټین یا انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره هغه 0/0 دی. زه به دا انټر کړم او اړونده دلته ګوره منګه د دلته پی سیز آی پی ادرس نه ورکو دلته ګیټوی ورکو تر څو دا د یو ګیټ په شکل باندې عمل وکړو د دوی ترمنځ کنیکټ د دې خوا او د دې خوا ترمنځ کنیکشن برابر که صحیح ده. نو د دې زه به دلته چې موږ کومه ډیفالټ ګیټوی ورکړه زه به هغه دلته هم کنفیګر کړم. ګوره دلته موږ دا ګیټوی ورکړه اوس همدغه ګیټوی په دغه راوټر کې هم موږ څنګه کوو ورکو نو 10.0.0.2 او د دې اړونده سبنیټ ماسک صحیح ده 255.255.255.192 صحیح ده. کله چې ما دا کنفیګ ولیکلم له هغې نه وروسته زه غواړم دغه پورټونه څنګه کړم اپ کړم اوس ډاون حالات کې دي بیخي په دې باندې برق نشته دی صحیح ده نو دا زه اپ کوم ان کوم صحیح ده نو ورته لیکم چې نو شټ ډاون نو دا د دغه هغه څنګه شو لایټونه څنګه شو شنه شو نو دا به زه اگزیټ کړم اوس دی بل ته را داخلیږم انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 د کوم ډپارټمنټ لپاره و د دې ډپارټمنټ لپاره نو دا به زه 1 کړم. کله چې ما دا 1 کړ له هغې نه وروسته به زه راشم آی پی ادرس 10.0.0 د دې لپاره موږ ګیټوی څه ورکړی وه په دې پی سیز کې دې لپاره موږ ګیټوی ورکړی وه 106 صحیح ده. نو زه به ولیکم 106 او د دې اړونده سبنیټ ماسک صحیح ده او له هغې نه وروسته 192 کله چې مې دا ولیکل زه به دا نو شټ ډاون کړم تر څو اپ شي له هغې نه وروسته اوس راځو دغه بل انټرفیس له هم راځو چې ګیګا ایترنیټ 0/2 او د کوم ډپارټمنټ لپاره دی دا د ویلن 30 یا سیلز ډپارټمنټ لپاره دی آی پی ادرس او 10.0.0. د دې ګیټوی څه شی او د دې ګیټوی 190 او د دې اړونده آی پی ادرس 255.255.192 او دا به هم زه اپ کړم صحیح ده.
اوس په موږ په راوټر کې کار خلاص کو. صحیح ده. زه فاست فارورډ کوم تر څو دغه ټول د دغه لاین نشي. البته صحیح ده. اوس موږ په راوټر کې کار خلاص کو. اوس راځو بل هدف دا دی چې په دغه سویچ باندې څه کنفیګر کوو. ماین هدف هم دا دی په سویچ باندې موږ ویلینز کنفیګر کوو. صحیح ده. یو اتوماتیکلی دی او یو مینوالي دی. نو ټول درته ښایم. اول به زه لاړ شم سویچ له او زه دې کې انیبل زه دې کې لیکم شو تشه شو ویلین او بریو. ګورئ که دلته زه وګورم دا به زه لږ غټ کړم. که دلته زه وګورم دلته ما سره یو ویلین هم تر اوسه نه دی کنفیګر شوی. صحیح ده. هماغه ډیفالټ ویلین یو دی. صحیح ده. او نور هماغه 102 103 تر 105 پورې څنګه دي ډیفالټ ویلینز دي. خو زه اوس راځم په دې کې ویلینز کنفیګر او دغه سویچ په څو نورو برخو باندې ویشم تر څو د دغه ډیپارټمنټ والا د دې سره څنګه کړي ډایرکټ څنګه شي براډکاسټینګ ونه کړي. صحیح ده. نو د دې لپاره به اوس موږ تاسو څنګه وکړو ویلین کنفیګر کړو. یو اتومات یو مینوالو تاسو ته مخکې تیر لیکچر کې لوستی و. ښه وبلیکم چې کنف ټي کنفیګر ټرمینل یا ګلوبل کنفیګریشن موډ له به راشم او دلته به زه ورته ولیکم انټرفیس رینج. صحیح ده. او ګیګا ایترنیټ 0/ ګوره د دې طرف ته ما تاسو ته ویلي وو چې د انجینرینګ ډپارټمنټ لپاره مونږ د کوم انټرفیس ته 0/1 0/1 او کاما. ګوره دلته دا کاما ځکه ورکوم چې زه نور انټرفیس هم ورته اساین کوم. کاما فاست ایترنیټ 0/1 بی کاما فاست ایترنیټ 0/2 او دا به زه انټر کړم. انټر مې که اوس له دې نه وروسته بیسیک اساسي کمانډونه موږ دې ته ورکوو. سویچ پورټ موډ یې اکسس کړه. صحیح ده. اکسس پورټ ته واړوه چې دا اکسس پورټ چې دی او ټرنک پورټ چې دی په دې هکله مې تاسو ته معلومات کړي دي. کله چې دا ما اکسس پورټ ته والو اوس دغه انټرفیسز چې دي ګیګا ایترنیټ 0/1 فاست ایترنیټ 0/1 او فاست ایترنیټ 0/2 دا پی سیز او همدارس دا د دغه راوټر سره چې یو انټرفیس کنیکټ دی. صحیح ده. یو پورټ یو لاین. صحیح ده. دغه نیمه ساحه دا زه ویلین 10 ته څنګه کوم اتومات څنګه کوم اساین کوم. نو دا ورته ولیکم سویچ پورټ موډ او اکسس ویلین 10. صحیح ده. زه به دې نه بیرته اگزیټ شم. اوس به راشم داسې ښکته طرف ته. ښکته طرف ته چې زه راغلم دلته د ما سره 2 پیسیز دي. زه به ورته ولیکم چې انټرفیس رینج ګیګا ایترنیټ 0/ څه شی هغه 1 و. دلته به موږ سره ګیګا ایترنیټ 0/2 شي او له هغې نه وروسته کاما او فاست ایترنیټ 0/3 کاما فاست ایترنیټ 0/4 زه به دا انټر کړم. سویچ پورټ موډ اکسس پورټ ته واړوه. صحیح ده. او دا داسې چل وکړه چې دغه انټرفیسز کوم تش ته واچوه ویلین 10 ته. نو سویچ پورټ موډ اکسس ویلین البته ویلین 20 ته زه به دا اگزیټ کړم. اوس به راشو دا مهم ویلین 20 ته واچول. اوس به راشو دې ته. اوس به راشو انټرفیس رینج ګیګا ایترنیټ. دلته ګیګ نشته. صحیح ده. ولې نشته؟ ځکه دلته موږ فاست ایترنیټ 0/7 6 او 5 پورې دي. صحیح ده. نو انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/ د 5 نه ونیسه تر څو پورې 7 پورې. ګورئ داسې موږ کارولی شو او داسې هم موږ کارولی شو او کولی شي چې په دې طریقې هم وکړي. خو کله چې تا سره هغه بدل وي. صحیح ده. یو ګیګ وي او بل ایترنیټ وي. نو فاست ایترنیټ وي نو هغې کې تاسو کولی شئ چې تاسو دغه څخه استفاده وکړئ. خو دې کې موږ چې فاست ایترنیټ دي ټول انټرفیسز نو دلته زه څه څخه استفاده کوم دغه مین اساین څخه استفاده کوم. زه به دا انټر کړم او سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلین 30 نو زه به اگزیټ شم او اوس به ورته ولیکم چې ډو شو ویلین بریف ډو شو ویلین بریف. کله چې ما ورته ولیکل چې ډو شو ویلین بریف دلته تاسو وینئ چې ما سره ویلین 10 دی. صحیح ده. او د دې اړوند چې کوم موږ انټرفیسز ورته اساین کړه هغه دا دي.
همداراز ویلن 20 دی او د دې اړوند انټرفیسز دی ویلن 30 دی او د دې اړوند انټرفیسز چې دی موږ ورته کوم اساین کړه هغه دی. اوس د دې لمونږ نوم هم نه دی ورکړی ډیفالټ نومونه دغه دی صحیح ده. اوس دې ته موږ څنګه کوو نوم ورکوو. همدارنګه مینول څنګه کولی شو کنفیګر کړو. نو د مینول کنفیګریشن لپاره به تاسو ویلان ولیکئ او 10 به ولیکئ. صحیح ده موږ ویلن 10 ته را داخل شو. صحیح ده دلته اوس موږ ویلن 10 جوړ کړئ او ورته را داخل شو. دا مینول کنفیګریشن دی. که چیرې تاسو دغسې نه کنفیګر کړی لکه دا پاچې مې درته کنفیګر کړی دی صحیح ده نو مینولې بیا تاسو دغسې کنفیګر کولی شئ خو د اتوماتیک لږ ذره اسان. نو زه به اوس دې ته دا څنګه کړم رینیم کړم نیم او د دې نوم څه شی دی انجینیرینګ چې پکې غلط نشم انجینیرینګ صحیح ده انجینیرینګ. او همدارنګه دا به زه اگزیټ کېږي دلته ما دلته ډایرکټ ولیکه چې ویلن 20 او دلته ورته ولیکه نیم او د دې لپاره نیم ایچ آر دی او همدارنګه ویلن 30 او نیم د دې غا څه شی دی د دې غا نیم موږ سره اوس سیلسو صحیح ده سیلسو. نو زه به دې نه څنګه شم اگزیټ شم زه ورته لیکم ډو شو ویلن بریو. کله ما ورته ولیکل ډو شو ویلن بریو نو دلته وګورئ ما سره انجینیرینګ ډپارټمنټ وګورئ دې ته دا هم ما رینیم که د 20 غما ایچ آر که او د سیلز څخه د 30 غما څنګه که سیلز که ښه. اوس راځو د پی سی 1 نه غواړو چې دغه د 15 والا څنګه کو پینګ کړو چې آیا پینګ کېږي که نه باید چې پینګ شي ځکه موږ انټر ویلن راوټ کړی دی ښه. اوس راځو کمان پرامپټ ته او دلته ورته لیکو چې پینګ 10.0.0 څو 15 نو دا ما پینګ نو دا به انشاءالله چې پینګ کېږي. نو دا د ریپلی رااله او د دې زه کولی شم چې دا څنګه کړم دا ماته ریچیبل دی او دا زه کولی شم چې ریچ کړم یا دا ماته د لاسرسي وړ دی. همدارنګ غواړم چې دا څنګه کومه پینګ کړم د 129 نو زه ورته لیکم چې پینګ 10.0.0.129 دا وګورئ ولې پینګ کېږي. ویلینس هم مختلف دي نو ولې پینګ کېږي پوښتنه دلته پیدا کېږي ځکه دلته موږ انټر ویلن راوټینګ وکړو دا د راوټر په ترو باندې څنګه کېږي پینګ کېږي. که دلته زه د دوی ترمنځ یو پیکټ هم ولیږم ګورئ یو پیکټ لیږم د دی پی سی نه دی پی سی ته صحیح ده او راشم زه سیمولیشن موډ له او زه دا څنګه کړم ولیږم صحیح ده. نو دا به لومړی د هغې اړوند لاین په ترو باندې کوم چې موږ د دې مربوطه ویلین د څنګه کنفیګر کړی دی. اوس په دې وروستي سټیپ کې په دې باندې پوهیږو چې موږ دا ویلن کنفیګر که آیا په دغه ویلن په کنفیګریشن سره موږ ته د براډکاسټینګ مخه نیول شوې ده او یا ښه. د دې لپاره به زه راشم یو براډکاسټ پیکټ په دغه ویلن 10 کې ولیږم چې دا د نورو ته براډکاسټ کوي که نه صحیح ده. نو زه به راشم دلته به یو براډکاسټ آی پی ادرس ولیکم صحیح ده پینګ کړم 10 ولیکم چې 10.0.0. 3 ښه دا 3 موږ په سبنیټینګ کې بیا لولو چې ولې براډکاسټ پی ادرس دی صحیح ده. نو زه به دا انټر کړم او دلته به زه راشم صحیح ده دا به فارورډ کړم. ګورئ دا به یوازې په ویلن 10 کې څنګه کې دغه براډکاسټینګ ترسره کوي ګورئ او دغه ځي پورې راوټر پورې به ځي خو راوټر نه خوا بیا د براډکاسټینګ اجازه نشته دی. ګورئ دې نه دا ویلن کنفیوز کېږي او نه دا ویلن تر دې نه څنګه کېږي کنفیوز کېږي. په همدې خپل سیسټم کې څنګه کېږي دغه براډکاسټ څنګه کېږي ترسره کوي. مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. نو کوشش وکړئ چې زموږ ورسته دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړوند ملګرو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسئ چې په ټیک جین یوټیوب چینل باندې په پښتو ژبه باندې د سیسینې مکمله برنامه پیل شوې ده کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. نو زموږ هدف هم دا دی چې د پښتون ولس لپاره کار وکړو په ټکنالوژي کې د هغوی لپاره خدمات وړاندې کړو. نو ستاسو هم د مسؤلیت دی چې دغه ویډیوز او همداراز دغه
د یوټیوب چینل لینک او یا هم دغه ویډیوز له هغوی سره شیر کړئ چې هغوی هم ترې مستفید شي. مننه، ښاد اوسئ، الله حافظ.